افغانستان کې دردونکې پیښې څنګه ولې ښځو ځانونه وژلي دي؟ بلخوا څنګه طالبانو یو ډیر ستر قاتل ونیولو؟ ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سره سابسکرایب کړئ. له یوې اونۍ نه کمې موده کې په ننګرهار کې دویمې ښځې ځان وژنه کړې ده. په همدې ولایت کې په یوه بله پیښه کې یو کس د خپلې کورنۍ 3 غړي وژلي دي. د ځان وژنې د پیښې په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې او دغه ښځې د عصبي ستونزو له امله ځان کوهي ته غورځولی دی. طالبانو تر دې وړاندې هم د ښځو د ځان وژنې پیښو په غبرګون کې ویلي چې دوی د عصبي ستونزو له امله ځان وژلی دی. د طالبانو امنیې قومندانۍ ویان د دغې مېرمنې د پلار له قوله ویلي چې دغې ښځې د 18 کلونو راهیسې عصبي ناروغي درلوده او شپې ناوخته له کوره وتلې او کوهي ته یې ځان غورځولی دی. نوموړي ویلي چې دغې ښځې جسد د هغه له کور څخه 40 متره لرې په یوه کوهي کې موندل شوی دی. طالبانو د دغې ښځې له پلار څخه د کلي د مشرانو په شتون کې اقرار اخیستی. لور یې د عصبي ستونزو له امله مړه شوې ده او دا چې په هیڅ چا دعوه نه لري. د چهارشنبې په ورځ د طالبانو ولایتي امنیتي مسؤلینو ویلي چې د کندهار په ارغستان او د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالیو کې 2 ښځو ځان وژنه کړې ده. طالب چارواکو ویلي و چې ننګرهار کې د ځان وژونکې ښځې بدلنۍ هم د هغې د غچ اخیستو په بدل کې د خسر او لیوار له لورې وژل شوې ده. په کندهار کې طالب چارواکو بیا ویلي و چې د سه‌شنبې په ورځ د ارغستان په سوپانځو کې یوې پیغلې د دماغي ناروغۍ له امله ځان وژنه کړې ده. بلخوا ننګرهار کې یو کس د خپلې کورنۍ 3 غړي وژلي. طالب ویان عبدالبصیر زابلي وایي چې د جلال آباد ښار په 8مې حوزه کې یو کس له روژه ماتي وروسته خپله مېرمن نینګور او زوی په ډزو وژلي دي. د نوموړي په وینا پر قتل تورن کس د پیښې له ځایه تښتېدلی و خو طالبانو نیولی او د څېړنو لپاره یې حوزې ته وړی دی. خلک وایي دې قاتل ته باید ډېره سخته سزا ورکړل شي.